د یاسین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. دریاتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه په سم لار. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د حقوق لرونه نیکونه متوجه کړی شوی نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي. له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه چولې دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي. له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من